د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو، پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارض صاحب. معارض صاحب ستړی مه شې، وخت په خیر خپرونې ته هم په خیر راغلی. معارض صاحب، د پاکستان دفاع وزیر وایي چې اصلا په تیرا کې موږ کوم پوځي عملیات نه ترسره کوو، خلک په خپل سر باندې لټېدلي دي او کوچېدلي. جناب لاله صاحب محترم، نوړی تاسو تخنیکي همکاران ته لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورې دا خو خبرې دي، د ایسای او د پوځ من اعتبار کول ډېره ګرانه خبر ده. تیرا خلکو ته اختیار ورکړه چې تاسې دا سیمه تخلیه کړئ چې موږ هلته پوځي عملیات کوو. چې عملیات کوي نو خلک چې تخلیه شي بیا پر چا عملیات کوي؟ خو بیا هلته څوک نشته. دا یو پروژه ده، یو پروګرام ده، پخوا روان کړی ده. غواړي دا پښتو میشتې سیمې او بلوچ سیمې د بلوچانو پښتون دا ځمکه اشغال کړي. اشغال خو دا سیاسي اشغال ده چې د افغانستان خاوره نیولې ده. غواړي دا خلک له دې ځایه وباسي، پنجابیان راولي په نوم د پوځیانو، په نوم د بیا د پوځیانو خپلوان دي، د پوځیانو زامنو ته سکولونه دي، کورونه دي او کالوني دي او شارکونه دي. په دې باندې غواړي بیا کراکرا سرحد خواته راولي. دا یو دوی پروګرام ده، دوی پیل کړی ده. پخوا دې ته نه کامیابېدله، نه پرېښوده د افغانستان دولت، هند یا مثلا خپله پښتانه. اوس هم پښتانه څه ضعیف کړي دي، کوزې خوا پښتانه پخواني سیاسي مشران چې خپل حق دفاع غږ یې کاوه، هغه اوس نشته. تاسې ګورئ فدرالي حکومت ته پښتونخوا، پنجاب یو حقوق لري، سیندیان مان دوی خپل حق نشي ترلاسه کولی. دوی په امن کې ژوند نه کوي. همیشه دلته چې کومه شر ده او جنجال ده او جګړه ده، ټوله د پښتنو بلوچ سیمه کې د تیرا خلک یې ویستلي، خیمې ورته جوړې کړي دي، لویې لویې کامرې ویډیوګان راوتلي دي، په زور یې باسي، وهلو ټکول دي. اوس یې ده چې هغه غریبو یا مثلا هغه بېوزلو کورنۍ نه شروع کړې ده. تیرا یو ستراتیژي نقطه هم ده. تیرا ډېره مځکه هم لري، اوبه او معدن هم لري. د تریاکو د مخدرات توګه لپاره هم یو لوی ستر ځای ده. نو په هغه حساب باندې دوی غواړي دا اول تیرا ونیسي، بیا ماسې راځي مثلا لکه مروت ته، بیا ځي دې خواته کوار ته، بیا نو ګرای اسماعیل خان ته، او همداسې راځي تر خیبر او دې سیمو پورې. دا دوی پروګرام چې په 10 کالو کې پلی کوي. وایي چې آخري د موږ 2015 کال ده چې دغه سیمه داسې دوی اشغال کړه، لکه د سیندیانو سیمې چې ډېرې دوی د پنجابیانو په نوم او سیندیان را انتقال کړل مثلا پنجاب سیمې ته. دا پروګرام د دې مخکې نیولی ترهګرو په نوم. بل هدف یې څنګه دا ده، هغه خلک چې ازادي غواړي، عدالت غواړي، خپل حق غواړي، هغه دوی ټارګېټ کوي. بیا د عملیاتو په نوم ترهګرو په نوم ورځي هغوی ته پرونه پر دوی دا کړه چې ترهګر افغانستان کې دي، موږ ته رالېږي او پاکستان کې ترهګر نشته. نن بیا دا ترهګر له کومه شوله او دا کومه ډله ده که ټي ټي پي ته خو ټي ټي پي افغانستان کې ده، بیا پاکستان ټي ټي پي شته او ټوله ټي ټي پي 4000 نفره دي. نو بیا څنګه له 4000 نفره دومره زیات 70 زیات عملیات کوي، لوی سیمې لاندې کوي. دا برنامې دي، پروګرامونه دي، په دې کې دوی تفاهم لري له غربي نړۍ سره. متاسفانه دوی په پیسو باندې بیا دغه شارکونه جوړوي. دا بلې غرب ته قناعت ورکړی ده چې زه وسله او اسلحه راوړم دلته نږدې کوم د مرکزي اسیا سره نږدې سي. نو که چېرې دا سیمه نیسم، بیا دا پښتانه خو افغانان دي، بلوچستان، او دا خو بیا نه ساتي. کېدای شي یو وخت کې همدا کې وکړو، دا وسله استعمال کړي د پاکستان په ضد باندې یا کوم بل مشکل جوړ کړي. نو زه باید هلته دا سیمې تخلیه کړم، پنجابیان ځای په ځای کړم، پوځیان سلا او مهمات دلته ځای په ځای کړم، تعدید به ایران ته، مرکزي اسیا ته جوړ کړو. دغه تفاهم سوی ده. ښاغلی مارج، که وضعیت په همدغه شکل باندې دوام وکړو چې یو خوا وایي د پاکستان حکومت وایي چې نه په ټوله کې موږ هیڅ ډول عملیات نه دي ترسره کړي، بل پلو د تیرا اوسېدونکي ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي چې شکایت کوي، وایي چې پر دوی باندې ظلم روان ده. که په دغه شکل باندې وضعیت روان، فکر کوئ وضعیت کوم لور ته روان ده؟ دا نو وضعیت خو همدا ده چې متاسفانه ما وویلې دلته د سر سړی په پښتونخوا او بلوچ کې نه ده پاتې، هغه چې واقعي دریځ ولري. دا مثلا وزیر اعلی غږ پورته کوي، اما وزیر اعلی چا ټاکلی ده؟ داسې ټاکنې خو نه دي سوي چې له سیمې نه یو کس راپورته سي. له پنجاب راځي، له ایسای نه مثلا د پوځیانو معرفي کوي. بیا خو ظاهرا دا خبرې کوي، که په واقعیت خبرې کوي له اول ورځې له به تا یې د مخنیوی کړی وای.
هغه واسطه چې پنجاب کې تاسو ایالتي حکومت ته تبعي ولري خپل دفاعي لپاره سلا ولري خپل دفاعي لپاره اردو پولیس باید ولري تاسو خو په نوم درکړي ته باید بودیجه او تخصیص ولري هغه حقوق چې هغه لري ته باید ولري ټول ایالتونه لکه انګلستان نور جوړ کې فدرالي حکومتونه د المان د مثلا امریکا د هر څه ځات تخصیص بودیجه دفاع لري فدرالي کې د اساسي قانون شاهدي په بهرني سیاست کې مرکزی حکومت عمل کوي په بودیجه او په دې کې مارم دوی خو خپل پارلمان لري کابینه ریاست لري ور دوی خپل اقدام نه کوي ته موږ اوریدلی چې د پنجاب د پښتونخوا محلي کابینه کې نه پریکړه وکړي قطم دانه سیاسي آزاد د ټول ناس از پاکستان هم د پاکستان ماته نو کومه متانه زده کې مالیوس اسفندیار د کویمل ولید او کابل د ټول دا یو کوي نو بیران د څو شنسته پاکستان په دې وخت لاس افغانستان په زخمونو د 50 کالو وهلو تکول د سالات رسول چې د امکانات نه لري چې د خپل خاورې ادعا وسوي یا مثلا دوی نه ملاتړ وکړي چې خپل موږ ځواب کړو نور هیوادونه هندستان خپل سیمه د کار لري د سیمه خپل سنټر اعلان وکړ چې سند زاخلم نو متاسفه دا پروګرام پلای کیږي دا کلاکار رواني تر موبایل ستر بل راس په کوټه کې پیشین کې او د جو کې د اعلان نه کوي په دې اسماعیل خان کې اعلان نه کوي بیا کراکرا دی خو د خیبر او دا څورسي بیا ځینو دیرو چترالو سواتو مردانو دا یو پروګرام د څه داخله د دیجرا باسي درست مارد صاحب په خبرونه کې ساسلو زړه څخه نړۍ مرندویم کور ما باد تاسو